مرګري چې خپانه شو نیټ کور نه کوي نن کنه والحمدلله لک لک شکر دی تاسو مرستې وي شروع جاری ری الله رب العالمین دی تاسو صدقه قبول او منظور کړي رب ذوالجلال دی تاسو پیغزو کې بخارو والی په دنیا کې بخارو چې مو کې مرامین به تاو خیا کډه خو ویني وسن شروع کوشش خلص مولا د بهترین انسان کمال دا غرای چې دا وروړي نه خورو کې مو کې مرامین به تاو خای دا وسار یو کاس خورو پر کوي دا صرف من په دانیات ورکاو چې میدان کم متاثرین دي میدان خلک سم میرا پیغ رب وي چې زمکه و اسماني پیدا کړی رای چې هغه ډېر مهمان نواز دي اوس مې مغه مرګړیو راویل که موږ په پاند کې لاکونه روپۍ وای کنه مو بره دغه رسار و د مول و د جون و د هر چی نه قربان کړی وای ځکه چې میدان کم متاثرین دي پر میدان کم غیرتی خال کړی مو داسې وخت پکې تیر کړی رای چې په خپل نور خوړلې او مونږ لای راوړي روخ کیرو داسې نه په زرګونو خاندانونه مې داسې لیدلي دي ابلاره چې مونږ لوړلو خلکو سخواروک نه و او په زور نیولو په زور تا قتل خیر دی بچای فاروق ساوکو مو یو بابا لای وویل مو چې بابا ته سخواروک کم راي چې خیر دی په ګوانډ کې به وروړو ملا پاتره چې دړانه مې لويږي او چې په ګوانډ کې به چنا وغوړو مرګړیو کا حقیقت ناموږ سترګې پټاو رب ذوالجلال داسې عدالتونه بلاګي چې هغه ډېر بادري نن زیته یو دکې درې خبرې د مارک په بورا کې کوم پولیس په توسه بیا چې علما خوم مسخوتان چې ویده شو پر کمبله کې پر سوچ کو کامت غلطه خبره کړې زی بالکل حقیقت خبره او چا خلک دی اول پوینټ چې یو انسان به وي او زبه زون وچوم چې ورځ به مړوم ورمو الون په وشي چې پلونکای د پلونکی زوای په حق رسیدل را په دغه ټیم به په دغه کې جنازاوي دا خو یو پوینټ شو دویم پوینټ خبره ده کوم چې تو به کولل راوون کې کولل به خیر دیدار شي هغه ټیم تم لمحه په دا ویډیو کې به په نظر باندې ورچی کولل به وبوسي کولل به خیر دیدان وي بیا به خلک یوسي کارت به راخسته وي واغه اداره طرف چې د جنازاوي غزوله به راوون کې مقبره له کلام راوون کې تو به غنر وچات کې او بیا به یوسي په قبر کې به کېږي په قبر کې به د بلانډې در باندې کې په خوره بر باندې وړاوي او چې کم ګوان دی راي خال کړی دی ازړه مرګړی دی هغه به نار راوون شي او بیا زون لا به پوتې شي ها زون لا به بیا پوتې شي چې زون لا کله بیا پوتې شي نو الله رب العالمین هغه بچوهات په دوزي کې پتا لګي چې من ربک من نبیک من دینک دغه حساب کتاب به سوشي هغه نه پاس به الله رب العالمین خپل حساب کتاب شروع کی او خپل حساب کتاب او با ها چانه به درون دا په مزه ویر کړی چې وبو تند ډیر راو باندې الله مخلوق راي چې دا شي په وره بختی زه دل رشه چې څه خبره خلیل افریدی سلام علیکم سلام دل لګرو شول ته نیټ کور نه کوي یقینا خبره روشنن مونږ په تیار کې نوستیو او مونږ دا کوشش کوو چې قبر ځون له خپلای کو قبر لمحه هغه پیلا ورکوزیدل و بیا حساب کتاب کول هغه ډېر بادري رب ذوالجلال د ټولو اسونه کې ځون قدم ډېر سخت رہی ورونه مو مرګړي وکسا 18-20 کسون
وایي کمرخیلو خلک نن په خدمات کې لاګیاري والله څه وایي چې کوم انسان وي وایي موږ په مخلوق باندې رحم وکړي که نه هغه ډېر بهتر دي زما نم چې زه غریب یم زما نم چې مو اداره به وړوکې وي خو رب ذوالجلال دومره غټ لوی نعمت چې موږ کې له دوکان راکړي رب ذوالجلال هغه غټ کمال د په ژوند کې زه نه وینم دا د دغو نیکو وپیکو خلکو دا اور ورپسې و دا کونډو بېوسه دا اور ورپسې چې رب ذوالجلال دا هم په مهرباني غټه چې موږ ته یې رازګون راایښی رب ذوالجلال خپل ژوند ورزګور راکړی دی که نن په دا تیاره کې زه ویلوړ یم او په دا سخت سوړو کې زه ویلوړ یم چې لاسونه هم خوږوي دا په دا نیت ویلوړ یم چې کوم د میدان متاثرین دي هغو له زه په مهمان نوازي کوم خو مو وسو توقات به ودان وي مو په وسو توقات کې به یو بوتل و یو 200 روپو خوراک به وي زه هغه ورکوم نن خبره ته کوم نن مونږ خوراک چې کوم راوړی و تقریبا د 7000 کسانو مونږ راوړی و غالبا 7000 پارسل جوړې کړي وي او 7000 بوتل جوړې کړي لري دا چې شپې یوه بجه کېږي موږ سره به دا خوراک ونه وي دا به هېڅ کله ونه ویني په وجه دا چې تیرو کم کاډول دی اینې اوس هم راوړي دغه دا موږ کوم رای موږ له خو بغیر لکونه خلک نشي راتلی دا په دا نیت خالص ورته کوو چې رب ذوالجلال سا زون ورته وښایو الله رب العالمین له زون وښایو چې یالله موږ وسو توقات دا و تو عوام تو مخلوق په تکلیف کې و موږ دغو له دومره مهمان نوازي ورکړه چې یو ټیم خوراک هم ورکړه یقین پربو کاوړ کوي سم وشو ویې ویل چې ته په دوه شپې او پر دوه ورځې کې مې والله که په اوبو باندې غوړه دا څوره داړ درای دا خو تم ویني او زه یې وینم او په د سوشل میډیا باندې هم دا خلک ویني که کم ورورم وي خیریوت وي زکات وي صدقه وي ما یې ورکاو پر خپلو خپلوانو کې دا مشترکه کور وکړو موله یې ما راوړو دلته روشو روپۍ مار لاګو خوراک موږ لا راوړو امون کم خو نه مزدگار د ازانو پیره او نه مسپخین د ازانو پیره شپه او ورځ دا جاری ده دا په دنیا جاری ده چې کوم پوس کې پناري هغه سات سہولت ختم شي هغه چوټي کې بیا په موږ باندې اثر ډیر شي ته دا وکړه هغه کیمرامن به تاو پای چر ډیر دي دا صرف کوشش په اخلاص ته همو سه اخلاص مارګړي همو صرف د الله رضا پر منډه وایي هیڅ کوشش هم نشته نه مې په څوک دلی وی دی په جانم پکې نه پکې نه مې خپل وون دی پکې ودا څو پیان د وډونه اربچا چول چې موږ پیرا کوم پروګرام په 6 تاریخ باندې کړای وای 43000 روپے خورو کم راوړای و بیا په ها لګیا شو کې نن ورځې 18 لک روپے لا ورسېده مونږ قرضدوري څو شو مونږ قرضدوري شولو 10 لک روپے دا موزوتی خپل کمال نه راي دا موزوتی نه زول نه نوی وختي مو ته پولیس لا نه وختي دا مشترکه کومونه لا نه وختي دا یو پردي او سرمایه وا امیدون خلق مو په دانیا تیر وختي کا چاره ولګلم یا لاسه سودو کول دي او یا لاسه کارس کول دي یقین ته پربو کا چاله یې بدلیر کی دا کډه خو به وینو د شپه ورځ انداسې جاری دي زړم ډېر خپه کېږي پریشان په افریدي فاونډیشن نه سلامونه وعلیکم السلام زړګي اخی الله راوکي چې موږ تیرو چې کم غام راي دغه لارو وزو چې کم فاونډیشن ولا ویلته مو سعودري کو صرف د الله رضا پر سعودري کو خدمات او توقات د الله پلوس کړي تو سی الله رضا پر ادا حد کو چې لوست روغ روکړ سنن ز خدمات کوم یو غنټه خدمات کوم دا خو الله ملوي دا پوکو خلکو ادو وګونه چې په مونږ لګې دل یری ونن دا وکسا کا سوړ وی کا ته پور وی کا غرمه وی بدنیات ته بیر پختون سلام بیر پختون وعلیکم السلام زربای الله رب العالمین کانیو کا ورونه دا ویډیو سره شیر کاوه چې شیر څم نه کیږي نه کوم هغه به وسه خلک چې ډېر څه به کېدل هغه نن به وسه شویری موټو د غلګي خوراک لا تو شویری موږ ته بار خبرې کوو چې موږ لاره په مار لاګو روشو التا خوراک ته وروړو نن خو
ډېرو خلکو سره مې ولیدل چې ډېر بې وسه دي وینې پوه که نه هسې خو یو ستا دا لا دغه څومره وخت تېر کړی وي د دې تندو نه څومره بې وسې به وي څومره نن مې یو ماما ولیده که مو دنه ویډیو کړې وای پر رب چې جاړلې نه چې ټانډرې هم والي دومره خو ډېر خلک وایي ویر شو وارېګو ویر شو فاروق ویر وړو کارنا لږ لرې شوی وي ویر یې وړو قسم دې ته خورم چا بابا صاحب ټانډورو وجاړل وایي چې ډېر څه مې وخو نن د میدان نه چې وتلم ته مې وویل چې الله رب العالمین دې روح کا الله رب العالمین هم بیا کې نصیب وکړه بابا ډېر جوړېده اخ بابا سه یو زوی و په سیټ کې اخ بابا له مې وویل چې بابا شکر دی چې رازوی نه الله نه راخستی بیا به یې څه کولی اخ بابا له مې وویل چې شکر دی اخ افسالې مونږ ویر کړی ته مې چې ماما د هجرت خو کېږي امین نبي علیه الصلاة والسلام کړی رای سلام وتو به یې نه کوو خیر دی روبې شو مونږ مهمان نواز یو مونږ به ته خپل کورونه لایو کړو خپلې حجرې به ته لایو کړو خپلې کوټې به یې سانمې کړو خیر دی مه خفه کېږو الله رب العالمین د موږ پر وطن باندې امن راولي الله رب کې امن پیزار راونه کړي که نور وسو توقات هم نه کېږي را د وګونې خورته کوی شو که نه چې الله رب العالمین د خدمت د خپل رازو وګرځوي موږ خو یا کوري نه رو په کور موږ خو یا الله دوستي په کور دو چې الله سره دوستي شي د دنیا سپي غوندې ارپسر منډې وایي مو یو ټیم داسې تېر کړ چې پر دنیا پسې مې منډې بېوالی و ته په یې غرب یقین وکړه چې زه ورته یې پیدا کړي چې کله ما دنیا پرې ایښي یې د دنیا سپي غوندې ارپسر منډې وایي څوک ته څه شی کوي څوک څه زه ورته یم چې نه مو یا الله سره خپله دوستي رو یا الله سره دوستي جوړول دي د اوسه وړونه به څومره په تکلیف کې وي د خو مو معاشره ډېره زوی پارو هغه نن هغه غربت ولې خال کړي هغه جاړورو نن چې بابا له مې ویل چې څومره به ستړی وي چې ډېر هر څه چې مړه یو اوس هم وګڼو چې څومره مشکل و په یاد کې دا غاری چې زنانه په څلا چې مو خپله مور دو مو چې که یو کس مې پکې ووینتله وګڼاولې مې دي انشاءالله ورګه کوشش کوو دا کاکا یې راسره ګڼاو کاکا یې په څه ټایم راوتي یو دې له لږ تېز ګڼېږه په څه ټایم راوتي یو صبحي په لیار کې ته خوراک میلو شه او وږي یو بس وږي یو دا وچ اچار لګلی دی دغه لا به دا وکاوه میدون هم پرېښی جاړل هم پسې خفه و د ده لرې څه وویل چې ستا په ګوډي کرکېل وسته څلور شه مو وطن بچي مې کوم هغه سرمایار ورېدل ماشوم جوړوي ماشوم نو بوډا به څنګه نه جوړوي ماما یو ملت پرې وخله بابا چې میدون نه راوتلی که نه څومره تکلیف پرې و په زړه باندې قیامت یې بچی نه و اوس په څه ټایم راوتی یې میدان نه 9 بجې اوس راورسېدل لږ تنده وه هر څه اوس فاروق شی نشته راوړی ته فاروق ماما کله یې نیولی رئیسون له په روډ باندې به خیمه لګوې اوس چېرته روان یې د سمون دی چېرته روان ولته یې ږدې مخکې ورشه بابا دغه اینې چې هغه خوږ نه کړي دغه وینې که نه بابا وایي چې په یو روډ باندې به لګوم یې صدیق شاه ویلفیر فاونډیشن یې حسابو انشاءالله درسم دغه رول ده بابا وعلیکم السلام دغه خو رول ده چې بابا دا خبره وکړه
چې په روډ برابه وخمال کوم انټرنیشنل میډیا به وتر غوړم کاکم ورورم چې کوټاوي سلایوي میدان ډېر خپل خال کړی ډېر مهمان نواز خال کړی خیر دی وجری وته لای کو نه به ورچی بټکونه وته لای کو سوال دیتا کوم وسنته بابا غنې دا چې بداویر کوزالو کا کې نو ما نه خلم چې موډر خل سفر به تو کې وی چې لاسو زرو کور وا او یو کیمرا وا او چې تل وغ زرا کړی ير نه وخت چې مجبوره مې یو کیمرا ونیوله سوال په ذریعہ ویم سوال نکریته ما خلو دا مونږ هم سایون دي دا تاسو سوچ کو چې میدان لا به تر څومره مهمان نوازي بین کېدله ارڅ چې بل سمو مو کړو دا خیه څه ټیم وروتی لګ ودرګه ګوډیا څه ټیم وروتی سپوی په فاروق و بوله پروپنا چې بس خري اته مې ژوند دی ښا او چې چا راګلی ری مغول دا وکاو مله یې ما کاو ها وخت ورسې چې نن فاروق هم ورکی سپوی په څلور بجې په مسادا وډ کې خلاص نن په دانیات رغلې دغه کمول ته خایم چې کومه پکټي موږ جوړاو دغه ته وسنده خبره کوله چې مو واسو تو کا دارای چې پکټي حسابان کم بس یې نه ګولې راخستيري چې لا ګولې ورکای دا تب روشا دا ورکای خپل ډیپټي کوي دا چې څنګه ګوډای رو سیټ لاشي موږ لا یو پلامبر کې خلک ډیر وی کوشش وکړو چې میکسه سبو سامان خاتن شه مهرباني وکړو نه تا جوړو نه تا پریود کاو چې په موبایل کې لاس روپې وینین کنه اروي لاګه پرب کاري ورکی شي او پرب چې پاک دور زوی کړي ولګي چې سلب کې وینو 15 ولا ګوالکس ذکر شای چې سلام مې پیه وعلیکم السلام الان که درمن کا ذکر شابه چې څوک 15 روپې پیسې کې وینو 15 وروړو که څوک خورو کاسيات وروړو شو ټول یې وروړو چې څوک څنګه منډه ولا شو نن کوم فکر دی نن کوم الوګه وړي موږ په ځون باندې لاس لا کا وړاولې الله مشتا چا به لنډایي واورېز په څه ټیم راوتی و تر پر پښناس په خورو کړه څه ټیم راوتی Vai, o Adriano está assim. Artușe, mă gure haruta ta misirile pe care te pui pe rămână cu locăriar, nu se șamă zăr. Avare gallega ki joravi sakava. Ele mai merg. Gallega ki joravi sakava. Va să urcăm rolul de pinte. Deci خیر دا یو ویسل پته وغلا. Mă misirile pe care kemas. امو پراته یو نیم ویسل روپې زشته سی ورکم. ها؟ ورکوې میدان درو. حسن. Lagi bak kesa, kesa bak kesa. اوشه. Mai dălta misirile tu gândăta buri ke zonă zi mă soca. دا غاینه. پینده چننه یې په 200 روپې وروړه. تاروشه. څنګه یو څه چې وکړو په چاټونو باندې رنګ کې ناولېری ها په څه ټیم راوتی و زړګیا هغه چې په وته باندې کولن راوتی کنه ها فاروق چین کړه چلا مخ خوشتایو کنه ها څه کا جوړه هغه پسندیده او څه راتی بچي راتی وډونه مې اسراوی لوري ډېره کا جوړه نه کا جوړه بچکی ته څه نه نری واغه ارکاوی لګي ورکا ارکاوی ټول امر شو دلته ضرورت دی هر شي ضرورت دی ایټس کا شیف افریدی ضرورت دی خو ما خوروشه وای شوی چې چیرې واسه یو یې سم ما ویری ها Ranimi lo covid kila verka. ها دا وې شاکر اورسته ور کلا ورکا کا دلته اورسته شاکر اورسته دي پناډول ګولې ورکا قرار رو شو ها فاروق تو ولې ورکا ویر یې کابل کې لګا خاطر ودرګو سبا ورکو شبا فاروق سبا چې خاطر شو
چې په چا خاطر شي مارکړي بس په موږ به خاتم وي موږ یې چې ګوډه درته خوږ نه کې کیمرامینه ډېر ښکلی کیمرامین مې ماشاءالله ډېر ښکلی کورن کوي الله رب العالمین د کمرخیلو په خوره کې ځوانون روچت دي ډېر خدمت خو محمد قاسم یې چیز پیسې نمبر دے سکتا ایزی پیسې نمبر میرا محمد قاسم 0305 680 680 نمې نمبر دی ورور کا 10 روپے مې واسه کېږي او کا شلن کېږي نن کوم دا وکسل وګړه خسته نن بلا ځل مول دل چې موږ سره خورو کې څه سہولت هم نشته نن ډیر لګو کاکا ورورم وي خیر د لګا مرسته وکړو کوشش وکړو کوم په کار شوای دی موږ سره خپل پاند کې نشته پر رب کا مې تاسو کړای وای وګونه مې به تر وستره ولته مې به خروپونه ورکول سیر لا ودرا سیر لا پښتنه ته کاوه روشه دا غینه از پیسه نمبر 10 رای چې شیر ویډیو ګونه شیر کړی پاکستان رای و 0305 و 680 حمید افریدی په نامه باندې چې پیسې وروړو دغه ګولر ته وروړو ملکه بلری دا غینه ان کوم لوګارو تندارو دا لکه څنګه څلور منټ اخلي او تشي څلور منټ پاسې بیا رو ډاکټر چې زیاده زوی مخایم دای مو کور دی دا وکسه دای نه ها دا خو راي کنه اوس خو یې وینو چې دا ډمبور دی دا کسان دی چې د مخلوق لا تشي دا مو څه بوډا کړه په کړی دی چې وس یوا باجا کېږي شای به مسا ختم شوی وي د سامون به مسا ختم شوی وي سبوی پرای رب پرای تا وی چې ودرګو ولس ډیر دی فاروق په کامرای الله کشتا محمد قاسم پیج لینا او زپاغه کې ویډیو ګونه شیر کړی پاکه نمبر شتا او میرا بنیو په وډونو سوال کا بیا مې ته نمبر وی 0305 680 680 حمید افریدی زی پیسارو او د مخلوق له یاسي ورنړو کا ولا به خروپونه چې تا ور وراسي اخو نن دا پکار دی موږ نه خو یو بو مطالبه کوي موږ نه خو فاروق مطالبه کوي کاکا ورورم مرسته وکړو ان شاء الله سبب بیا دغه مې خپل شي په دا کم کیمپ راي چې دا په ابود شي علام راته تل ابود لاره چې تا مو په خپل وطن کې په بغارو زینو کې هرم نام کنيو بغوړم رب دا ډېر ښه نصیب کی او بای جان دا ویډیو سره شیر کو ته سب شیر څم نه کیږي په ګروپونو کې یو لاګو چې الله راځي پر سبوي پر هم سمرسته وشي قربان دې ټول ولشم خدمت زکوم او تاسو سامون ورته وروړو ان شاء الله تعالی حق به پاک درځي کلو کاډه خو وینه کړه دا ته په پر راوړي را باندې او څلور شپاورز دغه شاده شروع وي وړونو د شپاورز د شروع راي دغه چې لاکونو په خورو کروړم دا برداشت نه وته فاروق کا سند چې تختوي وینه خو کنه سه بری ورنډو کا دا به تاسو نن مې یو کاته چې خاروق مې ور کړو وې پلاستیک سه یو خړ کسن دې چې زړه مې سه وجاړ مچ کاش چې نن د فقیر سره دولت وای چې مو ته خلای و چې مو تاسو څنګه مې نوازي کوله وربن کامیاب لاره چې تا و خدای نامه بود وړو بیا مې په کوم په پولیس راخ کوم سبوی پر مې سفارو نشته راي څمرستا وروړو په خپل جز وروړو چې څمون کېږي په پر ارشه چې وروړای شو زړاور یې وروړو دلته یې کېرو تاسو په مخ کې به ولسای نو جهان مننه کوم چې ټیم هم روکړه